سلامونه و نیکې هیلې د شمشاد 2 بجې خبري ټولګې ته مو هرکلی کوم. پیل د څو مهمو خبرونو په سر ټکو. اوس هم د خبرونو بشپړ جزئیات. زه سونیا نیازی یم. که د زندانیانو د خلاصون ستونزه حل نشي نو بین الافغاني مذاکرات به له ننګونو سره مخ شي. په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر غړي مولوي عبدالسلام حنفي ویلي له کابل څخه قطر ته ورغلي پلاوي سره دوی هیڅ ډول لیدنه نه ده کړې. حنفي د ولسمشر د تېرې ورځې څرګندونو ته په غبرګون ویلي که د زندانیانو خوشي کولو ستونزه حل نشي نو دا به د بین الافغاني مذاکراتو پیل وننګوي. د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د حیرتان دروازه د کرونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تېرې شپې راهیسې تړل شوې ده. د حیرتان د سرحد کمیسر نورالدین رؤوفي نن د دوشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې د ازبکستان سرحدي ساتونکو تېره شپه دا سرحد په موقت ډول وتړه چې له امله یې د ځمکې له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ ځنډېدلی دی. هغه وویل چې ازبکستان خپل سرحد د کرونا د ناروغۍ د ویروس د خپرېدو له ویرې تړلی دی. د حیرتان سیمه ییز اوسیدونکي هم وایي چې د سرحد د بندېدو وروسته په سلګونو بار وړونکي وسایط په دغه بندر کې بند پاتې دي او د سرحد پرانیستلو ته انتظار باسي. وړاندې تر دې ترکمنستان او پاکستان هم په ځینو سیمو کې لارې تړلې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که چیرې د افغانستان دولت پاکستان سره کومه ستونزه لري نو کولی شي هغه د مستقیمو خبرو له لارې اسلام آباد سره حل کړي. قریشي ویلي افغانستان د دغو خپلمنځي ستونزو کې امریکا نه ښکېلوي ځکه چې د ده په وینا امریکا له افغانستانه وځي خو پاکستان به تل د افغانستان ګاونډی هیواد وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا خبرې د ولسمشر غني د تېرې ورځې څرګندونو ته یو ډول غبرګون ښودلی. ولسمشر غني پرون په یوه ناسته کې وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کې باید د طالب او پاکستان اړیکې او پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو په اړه وضاحت ورکړل شي. د لغمان الینګار کې لسګونه طالب د شوې هوکړې په ملاتړ راوتي دي. د طالبانو دغه جنګیالي نن سهار د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب بازار سیمې ته راوتي وو او له عامو خلکو سره یو ځای غونډه جوړه کړې وه. دوی د خپلو مشرانو او امریکایانو ترمنځ د شوي تړون په ملاتړ راټول شوي وو. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې مشروطه هوکړه به ټیکاو ته لار هواره کړي. د امریکا کانګریس مشر نانسي پلوسي په یوه اعلامیه کې ویلي 2 ورځې اورکم وروسته په مشروط ډول د سولې هوکړه به همداراز د امریکا سرتیرو وتلو ته چاپیریال برابر کړي. کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزاردرې کې د داعش ډلې مالی مسؤل ووژل شو. ملي امنیت سرچینو شمشاد ته ویل د داعش دغه مالی مسؤل او د هغه یو بل ملګری نن سهار د افغان هوایي ځواکونو برید کې وژل شوي دي. دا برید د نورګل ولسوالۍ مزاردرې شماش سیمه کې شوی دی. سرچینه وایي برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. امریکا به د باور جوړونې لپاره له ټولو اړخونو سره ګډ کار وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د طالب زندانیانو د خوشي کولو په تړاو ویلي موږ له ټولو ښکېلیو خواو سره کار کوو چې اعتماد سازي وکړو. افغان حکومت غیر طالبان خلک او موږ غواړو چې په دې کې ټول وي. پمپیو په ورته وخت کې ویلي پر طالبانو هیڅ ډول اعتماد نه لري خو اوس خبره پر هوکړې د عمل کولو ده او د ده په وینا په دوحې کې هوکړې شرطونه او فضا مشخصه کړي او د اعتماد لپاره پر چا ډډه نه لګوي. پاکستان د کرونا مخنیوي په موخه د یوې اونۍ لپاره د کندهار اړوند سپین بولدک چمن دروازه تړي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لار به نن وتړل شي او تر یوې اونۍ به بنده وي. د چمن سربیره په تورخم کې هم پاکستان هغه افغانان معاینه کوي چې دغه هیواد ته ورځي. پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي له دغه کاره یې هدف دا دی چې دواړو غاړو ته د کرونا ویروس خپرېدو مخه ونیول شي. هره ورځ د چمن له لارې په سلګونو کسان پاکستان ته تګ راتګ کوي چې تر ډېره ویزې ته هم اړتیا نه وي. اوس مهال په افغانستان کې یوازې یوه خو په پاکستان کې 4 د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوي دي. طالبانو د سولې ولسي حرکت غړی نظرجان نظري بیولی دی. په روزګان کې سرچینې وایي چې د ولسي حرکت دغه غړی د سولې خوښیو مراسمو ته ورغلی و چې
طالبانو له ځان سره بیولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې نظرجان نظري له ځان سره بیولی. د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله په اعلامیه کې عمومي عفوه اعلان کړې وه. طالبانو په دې تړاو له رسنیو سره خپل نظر نه دی شریک کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ولسمشر غني ته د سولې په پروسه کې د پرمختګ له امله مبارکي ویلې ده. ولسمشر غني پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي ولسمشر ټرمپ ورسره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ له امله مبارکي ویلې او د افغان حکومت او دولت په مشرۍ یې د سولې د راتلونکو پړاوونو له بریا ډاډ څرګند کړی دی. ټرمپ ولسمشر غني ته ویلي د سولې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه ستاسې په رهبرۍ او د افغانستان د جمهوري نظام په ظرفیت باور لري. ولسمشر غني د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې هغه موارد رد کړي چې ګڼي د طالبانو 15,000 بندیان به خوشي کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې متن کې راغلي چې تر راتلونکو 10 ورځو چې بین الافغاني خبرې پیل کیږي 15,000 طالبان او له طالبانو سره 1000 بندیان به خوشي کیږي. خو ولسمشر ویلي د بندیانو بحث د افغان حکومت صلاحیت دی او له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال به پرې خبرې وشي. ولسمشر غني خبري کنفرانس کې دغه راز ویلي چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی یوازې د بحث صلاحیت لري او د پریکړو لپاره نورې مرجع شته. ولسمشر محمد اشرف غني په یوه خبري ناسته کې ویل چې امریکا د طالب زندانیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري او نه هم دوی ورسره په دې تړاو موافق دي. ولسمشر غني وایي د زندانیانو خوشي کول د افغان حکومت له صلاحیتونو دي او دغه مسئله به په بین الافغاني مذاکراتو کې تر بحث لاندې نیول کیږي. صلاحیت امریکا نیست. جناب محترم وقتی که براتون میگم که یه حق خود ارادیت افغانستان است، ما هم رای امریکا سر رهایی بندیان موافقه نداریم. وضاحت کامل براتون باز تکرار میکنم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است. تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بحث قرار گرفتن. خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړلیک متن کې راغلي چې تر راتلونکو 10 ورځو به د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه خلاصیږي او بیا به خبرې پیلیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړلیک د متن یوه برخه امریکا د باور جوړونې لپاره ژمنه ده چې د ټولو خواو په همغږۍ بندیان ژر خوشي شي. افغان حکومت به 15,000 طالب بندیان او اسلامي امارت چې امریکا د دولت په توګه نه پیژني او د طالبانو په نوم پیژني 1000 بندیان د مارچ تر 10 د بین الافغاني مذاکراتو وړاندې خوشي کوي. موضوع حسن نیت مطرح نیست در این باره. از جهتی که ملت افغانستان باید اعتماد داشته باشه که کسی که رها میشه مقابل از این ملت استادگی نمیکنه، پس به صلاح مراجعه نمیکنه. د ولسمشر له خبرو داسې ښکارېده چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به داسې پلاوی وټاکل شي چې شمیر یې کم خو استازولي به له ټول ولس کوي، خو پلاوی د پریکړې صلاحیت نه لري او یوازې مذاکرات به کوي. صلاحیت هیئت کابل تعیین میکنه. هیئت نیست که صلاحیت مطلق داشته باشه. صلاحیت هیئت از این خاطر محدود است که تصمیم گیرنده آخری طبق قانون اساسی افغانستان یا پارلمان افغانستان است یا لویجرگی افغانستان است یا رایسنجی عام است. ولسمشر ډاډ وښود چې د لوړې مراسم به په ټاکلې نیټه د مارچ په 9 نیټه ترسره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک لپاره د امریکا په غوښتنه ولسمشرۍ ماڼۍ د ولسمشر غني د تحلیف مراسم د کب میاشتې 19 ته ځنډولي، خو تر اوسه د پایلو په تړاو جنجالونه پای ته نه دي رسیدلي. ټرمپ وایي که طالبان هوکړې ته ژمن پاتې نشي امریکا به یو ځل بیا په خپل ټول توان افغانستان ته راشي. ټرمپ د دې هوکړې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره به په نږدې راتلونکي کې لیدنه وکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم له امریکا غوښتي چې هوکړه نقض نه کړي او له خپل اړخه یې د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالب او امریکایي لوري یو بل ته د عمل سپارښتنې کړې دي. د امریکا ولسمشر چې ظاهرا د هوکړې ته خوښ بریښي ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به له طالب مشرانو سره وګوري. زه به له طالب مشرانو سره په شخصي توګه وګورم. په نږدې راتلونکي کې به دغه لیدنه وشي او دوی به خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. نور به هغوی دغه جګړه مخ ته وړي، ترهګر به وژني او بد خلک به له منځه وړي.
ټرمپ له طالبانو سره د لیدنې د ځای او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په طالبانو یې غږ کړی چې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي که طالبان له هوکړې سرغړونه وکړي نو امریکا به یو ځل بیا په خپل ټول قوت افغانستان ته ورشي. که یو ځل بیا بده هڅه ترسره شي موږ به بیا بیرته ورشو، موږ به ډیر ژر بیرته ورشو او دومره ځواکونه به ور واستوو چې تر دې مخکې چا نه وي لیدلي. په لاسلیک شوې هوکړه کې دواړه لوري یو بل ته د ژمنتیا شرایط ایښي. د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو پیغام کې چې ملا امیر خان متقي لوستی له امریکایانو غوښتي چې خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او طالبان به هم ژمن پاتې شي. د اسلامي امارت هیڅ یو مسؤل او فرد او په مجموع کې هیڅ هیوادوال باید د دغو توافقاتو نقض ونه کړي او په دې اړه ټول ځانونه مکلف وبولي، ځکه په اسلام کې غدر او فریب ځای نه لري او لویه ګناه بلل کیږي. البته که د مقابل لوري لخوا د توافقنامې مخالفت او نقض وشي نو ټول ولس به بیا هم د تیر په څیر کلکې دفاع ته آماده وي. دلته ظاهرا افغان حکومت د طالبانو او امریکایانو شوې هوکړه باندې ملاحظات لري او د هوکړې په ځینو مواردو جدي نیوکې لري او مشروط یې ګڼي. اورکم ادامه داده میشه و هدف ما است که به اوربند بدل شد. جنرال میلر که مسئول تطبیق اسیس از طرف امریکا با وضاحت به طالبان آشکار ساخته که جزء توقعات است و اگر از این عدول شود اینا آلت مشروط را که به صورت واضح برشان گذاشته شده نقض خواهد کرد و لازم است این تاکید واضح ما بود. جنگ و مذاکره بر ملت افغانستان بسیار سخت است که قابل درک باشه. 7 ماه پیش همون مطرح بود، به اساس تاکید اساسی ما این تغییر کرد و حالا باید بریم از اورکم به اوربند. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه د هود په 10مه دوحه کې د کابو 10 هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې لاسلیک شوه او ټاکل شوې چې د دې هوکړې په دوام د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیل شي. راغلاست. نن ورځې بحث مو هم ځانګړی کړی په همدې موضوع ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوې، اوس وضعیت څنګه دی په کور دننه، او بل دا چې کوم هیئت چې قطر ته د افغان حکومت له لوري ورسول شوی د هغې په تړاو څرګندونې څه دي. په بحث کې راسره سیاسي چارو شنونکی رفیع الله زیار دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه کوربه ده. زیار صاحب، پیل به له دې وکړو چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو، اوس وضعیت څنګه دی، تاسو یې څنګه ارزوئ؟ اول خو د کوم تړون چې لاسلیک شوی دی غواړم په دې باندې یو 2-3 دقیقې تمرکز وکړم تر څو پورې د دغه تړون هغه ستونزې او مشکلات روښانه شي، ځکه چې دا تړون ډېرې ستونزې لري. هغه څوک که په تړونونو پوهیږي او یا هم په دې برخه کې لږ تجربه ولري نو بیا بهتره ورته معلومیږي چې تړونونه په څه ډول دي او په نننۍ نړۍ کې په نړیواله کچه باندې هغه تړونونه چې د هیوادونو ترمنځ کیږي او یا د ډلو ټپلو ترمنځ کیږي هغه ډېر واضح او ډېر روښانه وي. هغه په دې معنا باندې چې د دوه هیوادونو لکه د امریکا او د افغانستان ترمنځ امنیتي تړون، ستراتیژیک تړون، دا هر څوک کولی شي چې دغه تړونونه په اسانۍ سره ولولي، هغه ووایي او په ځان ورباندې پوه کړي. خو دلته چې د طالب له ډلې سره کوم تړون لاسلیک شوی دی دلته دوه موضوعات ډېر د بحث وړ دي. لومړی موضوع دغه دی چې په خپله امریکا وایي چې د اسلامي امارت چې امریکا یې په رسمیت نه پیژني بلکې د طالب د ډلې په نوم یې پیژني، په دې کلمه باندې بیخي ډېر تمرکز شوی دی او بار ذکر شوی ده. په بل ځای کې بیا وایي چې هغه اشخاص یا هغه بهرني چې پر امریکا د حملو هدفونه لري هغې ته باید طالبان ویزا، پاسپورت، جواز دا شیان ورنه کړي. په داسې حالت کې چې جواز، پاسپورت او ویزا ورکول هغه د یو حقوقي شخصیت چې په خپله دولت وي، نظام وي، د هغې وظیفه ده، نه د یوې ډلې وظیفه. دلته که فکر وشي په د دواړو نکاتو کې دلته یو تناقض موجود دی. اول غټ مشکل د تړون دغه دی. له بله اړخه په تړون کې له پاکستان سره اړیکې نه دي واضح شوي چې د پاکستان سره د طالبانو اړیکې په څه ډول باید وي. دلته ستونزه دا موجوده ده چې د پاکستان سره که مثلا دولتونه اړیکې لري هغه واضح دي،
خو دلته دغه مسله ګونګه پاتې شوې ده چې دا یو بل تشویش دی چې خلکو ته پیدا شوی دی، ولس ته پیدا شوی دی. ګونګه پاتې شوې د دې علت څه کیدی شي؟ ولې دا مسله له تر اوسه ګونګه پرېښې؟ اوس دلته ویره دا ده چې موږ طالب په خپله صادق دی، طالب ښه دی، بد نه دی، او طالب په د 18 میاشتو کې که د تړون ته وکتل شي ډېره عجیبه ده چې دغه تړون په 18 میاشتو کې په دې مواردو باندې بحث دا خو چندان مغلق بحث نه دی. زه فکر کوم که یو عادي شخص یا داسې یو هوښیار قومي مشر یو عالم ورولي په 2 ورځو کې دغه مسله یو طرفه کوي. له بله طرفه د دغې تړون ګونګتیا او یا د افغانستان د حکومت یا نظام نفي کول یا نه خبره ساتل د په خپله خلکو ته یو ډول تشویش پیدا شوی دی چې دا اوس امریکا دلته هغه غوښتنې چې په سیمه کې لري او یا هغه ستراتیژیک اهداف چې په دې جغرافیه کې لري چې د هغې سره هیڅ افغان جوړ نه دی زما په شمول باندې چې هغه د چین کنټرول دی، د روسیې کنټرول دی، له دې سیمې څخه د ایران کنټرول دی، او په لویه کې د جنوبي لویدیځې او ختیځې اسیا د وصل نقطه افغانستان باندې تمرکز لرل دي چې دې سره هیڅوک موافق نه دي. نو دلته ویره دا ده چې آیا طالبه ته دا ورسره ومنله چې له همدې مرکز نه به ته دغه منطقه تر خپل کنټرول لاندې نیسې او هغه د تیلو بیې او یا نور تجارتي مارکیټونه چې دي چې هغه د روسیې، د چین او د اروپا او د منځنۍ اسیا هغه ګټې خوندي کوي، که په هغې باندې د کنټرول کوشش کوي. دغه ستونزه عادي ستونزه نه ده. ګوره دلته یو دغه ده چې د طالب جګړه خو به ختم شي، هغه خو به له منځه لاړه شي، او طالب کې اوس هغه زور هم نه دی پاتې لکه هغه خلکو به تشویشونه لرل. اوس دلته چې د یو نوي بحران یو نوي جګړې ته لاره پیدا نه شي. هغه جګړه څه شی ده؟ هغه په افغانستان کې د لویو قدرتونو د تقابل مرکز رامنځته کول دي. دلته لږ مخکې د امریکا دفاع وزیر وویل چې موږ له طالبانو سره 2 داسې هوکړې هم لرو چې په هغه کې په چین باندې زموږ د کنټرول چاره نوره هم اسانوي. دا په څه معنا باندې ده؟ دا تړونونه باید هم نړیوالو ته واضح شي، دا تړونونه چې د دوی پټ ورسره کړي دي دا تړونونه باید سیمې ته واضح شي، دا باید افغان حکومت ته واضح شي. موږ په سیمه کې خصوصا په افغانستان کې د قدرتونو د تقابل هغه زغم نور نه لرو. نور د افغانانو د وینو تویولو څخه ستړي شوي یو او هیڅ افغان نه غواړي چې نور د جګړه وغځېږي او یا د بلې نوې جګړې ته لار پرانیستل شي. زیات صاحب په دې هوکړه کې ځینې داسې موارد هم شته چې یعنې هغه بغیر له دې چې د افغان حکومت سره په سلا مشورو باندې شوي وی خو هغې نه ورته پکې دا موارد ذکر شوي لکه دا د 15,000 بندیانو خوشي کول. نو افغان حکومت وایي چې دا باید د بین الافغاني مذاکراتو په سر باندې دا مسله حل شي، خو هلته په هوکړه کې دا ذکر شوي چې باید. نو فکر نه کوئ چې دا یو رقم لاسوهنه ده د افغان حکومت په صلاحیتونو کې؟ دا مخکې به چې کله کرزي صاحب د امریکا په مقابل کې خپل دریځ څرګند کړ، د هغې په مقابل کې موضوعګیري ونیوه تر څو پورې د امریکا موجودیت په افغانستان کې نړیوالو ته او سیمې ته روښانه شي چې کوم اهداف لري. ځکه هغه پوهېده چې یوازې طالب نه ده، یوازې القاعده نه ده چې امریکا پسې راغلی دی او په دومره قوت سره القاعده څنګه له منځه نه وړل کېږي یا طالب څنګه له منځه نه وړل کېږي، اصلي سرچینې چې په پاکستان کې موجودې دي هغه څنګه له منځه نه وړل کېږي، ولې هغه شفاخانې چې دغه جنګیالي پکې تداوي کېږي هغه له منځه نه وړل کېږي. دا ټولو ته د لمر په شان روښانه چې د امریکا هدف صرف د القاعده ځپل نه و بلکې دلته پاتې کېدل و. نو کله چې کرزي د دوی په مقابل کې ودرېده، همدغو سیاسیونو همدغه افغانانو دغه خبره کوله چې کرزي د یو نړیوال قدرت په مقابل کې ولاړ دی او له هغې سره چنې وهي. موږ باید دا فکر له سره وباسو. اوس څه وایي چې کله 15,000 بندیان د طالبانو سره امریکا توافق کوي او غني دغه دریځ ونیوي چې نه دا به د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې ازادیږي، په هغې باندې به بحث کېږي. دا د بحث ځانګړې موضوع ده چې د افغان حکومت پورې تړاو لري. نو موږ باید د اشرف غني له دغه دریځ څخه کلک حمایت وکړو او له دغه ځایه د شمشاد تلویزیون له سټیج څخه زه په اشرف غني باندې غږ کوم، په محب باندې کوم، په نورو باندې کوم چې تاسو په همدغه دریځ کلک ودرېږئ. له تاسو سره ملت دی، خو داسې نه وي چې دلته ملت تاسو پر شا ودرېږي او هلته تاسو بیا خپل دریځ څخه واوړئ لکه د انس حقاني په تبادله کې چې دا مسله رامنځته شوه. نو 15,000 کسان که چیرې امریکا له طالبانو سره په خپل سر په تړون کې خوشي کوي، دا د افغانستان د ملي
حاکمیت نقص دی او دغه مستقیما د افغانستان په سیاسي ساختار یا جوړښت کې دننه لاسوهنه ده چې دا هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده. موږ که چیرته غواړو چې دغه پروسه مخکې یوسو، کامیابه یې کړو او د دغه حالت څخه راووځو، غني باید پر خپل دریځ کلک ودرېږي او ټول سیاسیون په دې باندې مکلف دي چې د افغانستان د ملي حاکمیت څخه دفاع وکړي او خپل غږ پورته کړي. همدغه څرګندونې همدا موضوع به بین الافغاني مذاکرات څومره له خنډ سره مخ کړي؟ آیا یو قسم خنډ او ځنډ نه رامنځته کوي بین الافغاني مذاکراتو ته دا چې هغوی یو رقم شرک دي او دلته افغان حکومت ایرادوي؟ موږ دا سمه ده چې یو خنډ دی، خو دغه خنډ هغه 900 طالبان چې خوش شول ولې حل نشو. دغه خنډ چې مثلا د سولې مشورتي لویه جرګه رامنځته شوه ولې حل نشو. هغه 3000 علما و چې په طالب جنګیالیو غږ وکړي چې نور په افغانستان کې جګړه مخته مه بیایي، دغه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري، شرعي جواز نه لري، ولې دغه خنډ لرې نشو. دلته هدفونه نور دي، هدفونه پټ دي. یوازې دا هغه په تیر بحث کې اشاره ورته وشوه، دغه بحث یو څه اوږد دی. هغه هدفونه دا دي چې که د 15000 طالب جنګیالي خوښ شي، د طالبانو مهم مشران، مهم غړي او حتی ځینې هغه کسان دي چې په هغه باندې پاکستان مستقیما نفوذ لري، دا خو دوی لوی هدف ترلاسه کړ. په داسې حالت کې چې د مذاکراتو لوری معلوم نه دی تر اوسه پورې، د مذاکراتو هغه دا حالت معلوم نه دی چې دغه پیل کیږي او که نه کیږي. که چیرته امریکا داسې په خپل سر پر افغانانو سودا کوي او یا پر افغانانو دا ډول تړونونه مني، دا هیڅ د زغم وړ نه ده او هیڅ افغان یې نه مني. اوس افغانان هغه څوک نه دي چې تقریبا یو 20 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې په دې مسایلو باندې نه پوهېدل. نن سبا ټول ځوانان، ټول هغه اشخاص چې په مسایلو پوهېږي، لوړ زده کړې لري، نورو مسایلو کې داخل دي، دا شیان په اسانۍ سره تحلیلولی شي. دا نه امریکا ته اجازه ورکوي، نه پاکستان ته ورکوي، نه ایران ته ورکوي، نه چین او نه نور بل هېواد ته. نو د دې 500,000 بندیانو مسله باید د افغان حکومت سره بحث شي. افغان حکومت باید دغه مذاکرات مخکې یوسي. هغه مذاکرات یا هغه بحثونه چې باید مخکې یوړل شي، هغه باید د حکومتونو په چوکاټ کې وي، نه د ډلو په چوکاټ کې. ځکه چې دغه د طالب سره جوړه یا د سولې بحث دا ډېر یو لوی بحث دی، یو مغلق بحث دی. دا د ډلو او د سیاسي ډلګیو او ګوندونو له صلاحیتونو څخه ډېره لوړه مسله ده، ډېره لوړه خبره ده. دا 15000 طالبان که خوشي کیږي، آیا څومره دې ته ویره شته ده چې دوی به بیا هم د جنگ میدان ته ورودانګي او یا هم د جنگ لاره به غوره کړي؟ او د دې فکرونه آیا تر اوسه به جوړ شوي وي او که نه؟ اصلا کې اول خو دغه باید واضح کړو چې کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق شوی دی، نور په افغانستان کې د جګړې هیڅ جواز نه پاتې کیږي. په دې باندې باید ټول افغانان پوه وي. خو که چېرته دغه 15000 بندیان د مذاکراتو، د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې خلاصېږي، په دې باندې بحث کیږي، هغه کومه ستونزه نه ده، ځکه چې دواړه طرفونه، دواړه اړخونه شرایط به لري. دته د افغان حکومت هم نرمي وښیي، دته د طالب مشران هم نرمي وښیي، د عباس ستانکزي په څېر مشران نه رامخته کوي چې هغه یوازې هغه تخریبي کلمات کاروي. هغه مشران لکه ملا عبدالغني برادر چې یو دروند سړی دی، شخصیت دی، امیر خان متقي، نور د دوی مشران چې په خبره پوهېږي او خبره ورسره کېږي، هغه د رامخته شي، په دې شیانو د بحث وشي، مذاکرات ته وشي، تر څو پورې چې دغه ټول اړخونه د بحث واضح شي. هغې نه وروسته هېڅوک هم ستونزه نه لري چې د 15000 طالب بندیان که خوشې شي، هغه به بیرته سنګر ته وګرځي. دغه ستونزه څوک نه لري. خو که چېرته دا ډول وي چې یوازې د امریکا څخه غوښتنه وي، هغه هغو افغانانو ته توهین دی چې دننه په دې جغرافیه کې اوسېږي، هغو افغانانو ته توهین دی چې دلته قربانۍ ورکوي او یا وژل کېږي. هغه یوازې دا نه ده چې هغه د حکومت غړي دي یا په حکومت کې دننه کار کوي، هغه څوک چې په دې جغرافیه کې اوسېږي، دلته ژوند کوي، دغه ټول په دې باندې پوهېږي چې دغه د افغانانو لپاره یو توهین دی. ولې موږ توهینامیزه حرکتونه وکړو او یا ولې دغه ډول مسایل موږ د فشار په توګه باندې استعمال کړو؟ نو دا ډول مسایل د مخامخ په مذاکراتو کې بحث شي او په دې باندې باید ټول وپوهېږي چې افغان حکومت هم نه په جګړه باندې بریالی کېږي او طالب هم ولاکه په جګړه بریالی شي، ولاکه ځان فاتح کړي. افغان حکومت هم په صحیح یو څه کنټرول به راولي، خو جګړه باندې که څوک بریالی کېدی، هغه به
د نجیب د حکومت څخه د سقوط څخه وروسته به هغه ډلې بریالۍ شوې وای چې کابل یې زرې کړ، 15,000 کسان یې ووژل، دلته یې وینه تویه کړه. هغې نه راوروسته که طالب بریالی کېدی خو یوازې یو پنجشیر یو څه نور ځایونه منطقه ورته پاتې وه. تقریبا 8 کاله جګړه مخکې یې وړه، هغه به بریالي شوی وای. که په جګړه باندې دلته سوله راتللی او یا ثبات قایمېدی، نو د اوس د 20 کاله یا د 19 کاله جګړه چې د نړیوال قدرت د امریکا په مشرۍ، د ناټو د ځواکونو په موجودیت، د ایساف ځواکونو په موجودیت، د ټانک توپ او د ټولو وسایلو تجهیزاتو سره بریالی نه شوه. اوس هم د جګړه نه زیار صاحب، که د دې هوکړې ځینې موارد لکه همدا د بندیانو مسله، که ځینې موارد یې نقض کېږي ځکه چې طالبانو او امریکایانو سره دا هوکړه کړې چې باید دا بندیان خوشي شي، نو څه فکر کوئ چې آیا دا به د جګړې پیل نه وي؟ دا هوکړه نه نقض کېږي. ولې نه نقض کېږي؟ که چېرته دغه هوکړه درې اړخیزه وای بیا کوم مشکل نه و. درې اړخیزه په دې معنا چې طالب یو اړخ د توافقنامې، امریکا بل اړخ چې د دوه اړخونه شول، دریم اړخ په خپل افغان حکومت. که چیرې دا درې اړخیزه وای بیا هلته نقض کېدله. دا 50,000 بندیانو مسله په دا ډول خلاصېږي چې موږ له امریکا څخه او د دوی متحدینو سره په دې مورد هیڅ بحث نه دی کړی. دا توافقنامه باید دو جانبه موجوده وای چې امریکا سره موږ د توافقنامه لرو چې د 15,000 بندیان د خوشي شي. په داسې حالت کې چې د دې دوسیې څېړل شوي دي، مثلا د دغې قضایي محاکمو صلاحیت ته د 15,000 بندیانو خوشي کېدل، دا موږ د امریکا سره په دې کې کوم هغه نه لرو، توافق نه لرو چې مثلا دا که خوشي هغه تړون به نقض شي. که چیرې کې په تړون کې ولې امریکا په دې سر د دې خبرې په خاطر هوکړه کړې له طالبانو سره؟ هغې خپل سریتوب کړی دی. سبب دغه امریکا راجګېږي د دې جغرافیه هوکړه بل یو بل هیواد سره کوي یا بل ډلې سره کوي. که دا خپل سري وي نو افغان حکومت خو هم دا خبره رد کړه، نو دا یوه جګړه منځته نه راوړي؟ ته نه کوئ چې جګړې فشارونه منځته راوړي، جګړه منځته نه راوړي. ولې نه راوړي؟ چې د طالبانو په وینا باندې جنګ ډېر اړخونه لري. د طالبانو په خبره باندې چې دغه جګړه دلته په افغانستان کې جهاد و، که دغه جهاد و چې امریکا سره توافق وکړي، جګړه خلاصه شوه، پای ته ورسېده. زما د وژنې دی کوم شرعي حکم لري چې دی ما ووژني؟ دی کوم شرعي حکم لري چې مثلا زموږ په سرتېري باندې ډز وکړي؟ دی کوم شرعي حکم لري چې زموږ علما ووژني؟ دا مسله پای ته ورسېده. خو د امریکا په مقابل کې د افغانستان سیاسیون، د افغانستان مخور ټول باید د دې نظام د تقویې او پر امریکا د فشار راوړلو لپاره یو معقوله لار باید خپله کړي. امریکا په دې هدف که دا وایي چې د ننه په نظام کې چې هر څه زه کوم هغه زما د خوښې کار دی، صحیح ده، اقتصادي مرستې کوي، هغه د ستراتیژیک تړون په اساس باندې دي. کوم واجبات چې دی لري هغه افغان حکومت لري، کوم مسؤلیت چې افغان حکومت ته رجع کېږي هغه امریکا ته رجع کېږي. هیڅ چاره نه لري امریکا چې دغه تړونونه په پښو لاندې کړي، او که لاندې کوي افغانان د طالب په شمول د امریکا په مقابل کې یو غږ پورته کړي. موږ څه وایو چې افغان حکومت هم خپلواک راووځي، زیاتو فشارونو ته نه تسلیمیږي، طالب دې هم خپلواک راووځي میدان ته، نورې ډلې دې هم خپلواکې راووځي، تر څو پورې دغه جنګ ته، د تشدد ته، د خشونت ته چې د 20 کاله دوام کړی دی، دې ته د پای ټکی کېږدو، افغانستان یو روښانه راتلونکي دپاره آماده کړو او نوي نسل ته لار پرانیږدو. زیار صاحب، اوس به راشو دې برخې ته کومې څرګندونې چې کېږي هم د طالبانو لخوا نه هم د افغان حکومت لخوا نه چې بیرته یې د دې هوکړې دا برخه نقض کړه او ویل چې موږ بندیان نه خوشي کوو، او خو پمپیو هم ویلي چې باید طالب بندیان خوشي شي. نو د دې ټولو څرګندونو په سره بیا هم څومره جوړجاړي ته تمه لیدل کېږي؟ تمه شته، ځکه شته چې یو وارې چې خبره د مذاکراتو میز ته ځي او یو وارې بحث ته موږ کینو او یا به د دې توان په ځان کې پیدا کوو چې پر مسایلو بحث وکړو، بیا په اسانۍ سره کولی شو چې هم 15,000 بندیانو ته او هم په توافقنامه کې نورو مسایلو ته چې هغه افغان حکومت هم په هغه باندې نیوکې لري، له امریکا سره ځینې مسایل لکه تېره پرون چې حمدالله محب بیګا خبره وکړه چې موږ د رسمي ادرسونو د ډیپلوماتیکو لارو له امریکا سره شریک کړي دي. دا مسایل د بحثونو له لارې حل کېدلی شي. له طالب سره هم چې طالب یو وارې مذاکراتو میز ته ځان برابر کړي، هغې سره هر ډول مشکل حل کېدلی شي. دا 15,000 بندیان دومره غټه مسله نه ده، بلکې د دې نه لوی مسایل
چې هغه په افغانستان کې د جګړې هغه پای وي او د ثبات او صلح لپاره لار پرانیزي، هغه ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې حل او فصل شي، خو په دې شرط باندې چې دواړه طرفونه هم افغان حکومت هم طالب او په شمول د امریکا چې د جګړې یو لوی اړخ خپل امریکا ده، دغه په دې باندې سره راټول شي، بحثونه وکړي او دې ته لار پرانیزي تر څو پورې په افغانستان کې دغه جنګ په داسې ډول پای ته ورسېږي چې په هغه کې دغه کومې لاسته راوړنې چې موږ لرو دا وساتل شي، د افغانستان حیثیت لوړ شي او نور هغه مسایل چې دلته دغه ملت ترې تهدیدیږي له هغې څخه ځورول کېږي هغه باید حل کړل شي. یوه بله مسله چې په دې توافقنامه کې ماته رایاده شوه، په دې توافقنامه کې یو مسله بله راغلې ده چې د افغانستان سیاسي جغرافیه په هغې باندې به بیا یو تجدید نظر کېږي او هغه به تر بحث لاندې نیول کېږي. امریکا د غازي امان الله خان له وخت څخه راونیسه د مجاهدینو د طالبانو د امارت تر دورې پورې له هر نظام څخه یې غوښتي دي چې تاسو د پښتونستان مسله له پاکستان او انګلیس سره حل کړئ. بار بار دوی دا غوښتنه کړې ده چې تاسو هڅه وکړئ تر څو پورې له پاکستان سره د ډیورنډ لاین مشکل حل کړئ. دا د سیاسي جغرافیه کلمه دلته دا هوبهو د هغې سره ورته والی لري. که چیرې طالب دا ورسره منلی وي چې د ډیورنډ لاین به پاکستان ته ورکول کېږي دا به ډېره لویه اشتباه وي. دا به د دواړو طرفونو د ملتونو په حق کې یو لویه جفا وي. دا به د هغو پښتنو سره لویه جفا وي چې په منځ دغه کرښه راښکړل شوې ده د دوی په سینه باندې. دا تر ټولو هغه لویه جفاترین کار به دغه وي چې که چیرې طالب په دا ډول ترسره کړي. دا د بله مسله ده. د دې تر څنګ د ډیورنډ مسله د پاکستان د حکومت، د افغانستان د حکومت، د امریکا له حکومت او د طالب خود د دې ټولو ډلو د ټولو اړخونو له سویې څخه ډېره لوړه ده. دا یوازې په ملتونو پورې اړه لري چې دا د ډیورنډ د هغې غاړې او د دغې غاړې د خلکو مسله ده. دلته توافقنامه کې په دې باندې باید بحثونه صورت ونیسي. په دې باندې زما پیغام هغو سیاسیونو ته دا دی چې له دغې میزونو څخه بحثونه کوي په دې نقطه باندې تمرکز وکړي. موږ باید هغه لاسته راوړنې چې لرو یې هغه له لاسه ور نه کړو او هغه نوې سوداګانې چې زموږ په بربادۍ باندې کېږي او یا موږ بلې جګړې ته ټیل وهي او یا دغه نظام راته ضعیفوي په هغې باندې باید هېڅکله قناعت ونه لرو. زیار صاحب اوس به راشو د هیات برخې ته. د بین الافغاني خبرو دپاره شپږ کسیز هیات قطر ته تللی او د بل هیات دپاره هم هڅې روانې دي. نو څنګه یو پلاوی باید جوړ شي تر څو چې د افغان ملت ریښتونې استازولي وکړي په بین الافغاني خبرو کې؟ په دې باندې زه کلکه نیوکه لرم. ولسمشر دی د خپله صحیح د رهبري د په لاس کې واخلي، خو خام هلکان د مذاکراتو میز ته استول دا هیڅ د سولې د کامیابۍ یا د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره هیڅ امکان نه لري. غني باید په سیمو کې، په ولایتونو کې، په شمالي کې، په جنوبي کې او په ختیځ کې او په نورو سیمو کې متنفذین شته، قوي سیاسیون شته. موږ داسې نه وایو چې هر څوک چې د یوې ډلې دی هغه مطلق خراب دی، هغه نه پوهېږي. دا ډېر غلط فکر دی. د دې مذاکراتو لپاره دی داسې یوه اجماع رامنځته کړي چې ټول په هغه باندې قناعت ولري. د دې مذاکراتو لپاره دی داسې یو مشورتي بورډ ولري چې په ټولو مسایلو باندې پوهېږي. خو داسې د یوې اجماع رامنځته کول آیا په کور دننه ستونزې نه رامنځته کوي؟ ځکه چې اوس سیاسي اختلافات هم ډېر شوي دي او د ټاکنو پر سر دا اختلافات چې رامنځته شوي فضا یو څه خرابه ده. نو فکر نه کوئ چې د هیات په جوړولو کې به یو څه مشکلات هم رامنځته کړي؟ فضا اوس خرابه ده چې هر یو ګیله کوي چې مثلا اشرف غني دغه پروسه په خپل لاس کې اخیستې ده او ډېر دا ګیله کوي د ډاکټر عبدالله په شمول باندې چې موږ په دې برخه کې خبر کړل شوي نه یو او یا له موږ څخه مشوره نه ده اخیستل شوې. زه وایم چې په ټولو سیاسي اجماع رامنځته کړل شي او د سیاسي اجماع له طریقه دی شپږ کسان داسې فاسخ کسان، داسې ژبور کسان چې په مسایلو پوهېږي، حالات درک کوي، دغه د سولې د مذاکراتو ټیم وټاکل شي. داسې ټیم د وټاکل شي چې په هغې باندې ټول افغانان باور ولري، هم حکومت ور باندې باور ولري. له دې ټیم څخه دی غني وخت په وخت
معلومات واخلي هیڅ مشکل نه لري له دې ټیم څخه د نظارت وشي هیڅ مشکل نه لري خو د دې لوی پروسې انحصار د په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په ګټه باندې نه دی دغه انحصار یا مثلا د خامو خلو الوکانو هستول هلته هغه مقابل لوری هم فکر کوي چې لکه ستاسو په ما باندې یو رشخند وهئ نو له دغه شیانو باید راووځو هغه حلقه چې په ارګ کې له اشرف غني څخه تاو ده اشرف غني باید له هغه حلقې څخه راووځي او د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره اصلي هغو کسانو ته مخه کړي چې پر هغه باندې ولس باور لري ډېره زیاته مننه زیار صاحب کور ودان چې خپرونې ته راغلی له تاسو هم مننه تشکر اوس هم زه یوه لنډه دمه لرو بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته اوس هم بهرني خبرونه د عراق د لومړي وزیر څوکۍ ته نوماند له خپلې پریکړې تیر شو محمد علوي چې د حکومت له لورې د لومړي وزیر څوکۍ ته نوماند و خپله نوماندي یې پرېښې ده محمد علوي عراق کې سیاسي ګوندونه تورن کړل چې هغوی ورته د لارې خنډ ګرځي او نه یې پرېږدي چې سیاسي سیالي ته مخته یوسي پر محمد علوي د لاریونونو کوونکو له لورې هم فشار و او هغوی هم ویل چې د علوي پر ځای د بل کس معرفي شي اخوا پارلمان هم په دې نه دی توانېدلی چې په تېره یوه اونۍ کې 2 ځل د هغه کابینه تصویب کړی شي علوي وروسته له هغې د لومړي وزیر په توګه نومان شو چې عادل عبدالمهدي له خپل موقف استعفا ورکړه اوس مهال د عراق حکومت او شیعه مذهبي سیاسي ډلې د لاریون کوونکو د سختو فشارونو لاندې دی ترکی ځواکونو د سوریې حکومت 2 جیټ الوتکې راغورځولې دي چارواکي وایي دغه 2 جیټ الوتکې د ادلب ښار په شمال لویدیځ کې ویشتلې دي دغه 2 الوتکې څو ساعته وروسته له هغې راغورځول کیږي چې بشار الاسد ژمن ځواکونه وایي یوه ترکي ډورن الوتکه یې راغورځولې ده د ترکیې دفاع وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه 2 الوتکې د ډورن راغورځولو په ځواب کې راغورځولې دي سنا په نوم یوه خبري اژانس هم تایید کړی چې ادلب کې دغه الوتکې په نښه کړې خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې دغه الوتکې وروسته له هغې راغورځول کیږي چې ترکیې په ادلب کې عملیاتو کې غږ کړی و او هلته یې تازه دمې ځواکونه هم استولي دي اخو الجزیرې په ځانګړې توګه د دغه خبر پخلی نه دی کړی ایران کې د کرونا ناروغۍ له امله د مړینې 11 تازه پیښې ثبت شوي دي راپورونه وایي له دې سره د ایران د کرونا ناروغۍ د مړو شمیر 450 تنو ته پورته شو اخوا په چین کې د کرونا له امله د مړو شمیر بیا په ټولیزه توګه 3000 کسان مړه شوي دي چارواکي وایي یو شمیر نورو هیوادونو کې هم د کرونا ناروغۍ نښې راښکاره شوي دي په مرکزي اروپا او ایټالیا کې بیا له 1400 زیاتې پیښې ثبت شوي دي او مړینې شمیر هم لوړ شوی دی بل لور ته په امریکا کې یو تن بل هم د کرونا له امله مړ شوی دی تر دې دمه څرګنده نه ده چې د مړه شویو کس روغتیایي تاریخچه څه ډول وه او چین ته یې سفر کړی و که نه د جاپان په قرنطین شوې کښتۍ کې و شمالي کوریا د یو ناپېژاندې توغندي ازمایښت کړی دی د سویلي کوریا پوځ خبر ورکړی چې شمالي کوریا تازه یو نوی توغندی ازمایښت کړی دی سویلي کوریا دغه خبر داسې مهال ورکړ چې 2 ورځې وړاندې د شمالي کوریا مشر د نظامي تمرینونو څارنه کړې وه هغوی ویلي وه دغه تمرینونه د دې لپاره شوي چې شمالي کوریا ختیځو سیمو کې چمتووالی وښیي شمالي کوریا دغه تازه ازمایښت د دوشنبې پر سهار کړی دی سویلي کوریا تر اوسه نه دی ویلي چې دغه توغندی څومره لوړ